ته دا موټرسایکل دې په څو بیه کړی؟ زما وروره دا خو ما اخیستی و 5 میاشتې مخکې په 50,000 روپۍ باندې. اوس مې دلته خلک نه پرېږدي، دونه تنګ کړي یو. نو اوس کډه کوم، ځم افغانستان ته. نو په دې وجه باندې دا موټرسایکل خرڅوم. هو نو اوس ته په څو غواړې مناسب ریټ ته راته ووایه ورور. هو دا خو ماجر دی، چانس دی، راسه پر ویو په نیمه بیه به یې ځینې واخلم. ولې خو ماجر دی، روان دی افغانستان. دا موټرسایکل زه په 100,000 روپۍ درڅخه اخلم. یاره نوی موټرسایکل دی، څنګه په 100,000 روپۍ اخلي یاره؟ دا به نه وي مناسبه به نه وي دا خبر. ما ته په 100,000 روپۍ واره خوري، نور ته پوه شوې، ستا مجبوري پوه شوله. که واره درته خوري، نه درته خوري، زه په 100,000 روپۍ درڅخه غواړم، که راکوې پیسې به درکړم. یاره ډېره بې انصافي ده، څه به کوې، مجبوره یم، دلته مه خلک هم نه پرېږدي، اخر ځم به هم. بس صحیح دی، چیک په 100,000 روپۍ به صحیح دی زما. کاغذان یې صحیح دي؟ هو بس هر شی سم دی ورور، هر شی سم دی. هو زه ټیک. څه کوې شرافه؟ دا موټرسایکل مې واخیستی. په څو یې ځینې واخیستی؟ په 100,000. څه وایه، دا خو نوی سکوټر دی، د خدای بنده دا په 100,000 څومره خرڅوي؟ هلکه غلا ملا خو به دې نه وي کړی، غلا کړی خو به دې نه یې. یا وروره څه غلا کړی م دی، یا دم خلک نه پرېږدي، په دې وجه باندې خرڅومه. دونه پیسې را سره نشته چې خپل بچیان ته به ډایرکټ افغانستان پورې ورسوم. سړی دا به خرڅ کړي، کرایه به په وکړي. ښه، ته د مجبورۍ دا سکوټر خرڅوې؟ اوس زه ډېر سخت مجبوره یم، ډېر سخت پسا یم. دلته پاکستان حکومت اوس نه پرېږدي، په ډېر یې تنګ کړی یم اوس. شرم وکړه، حیا وکړه. د 40,000 روپۍ سکوټر دی، ته په 100,000 روپۍ جناح یې. دا خو مجبوره دی ځي افغانستان خپل بچیان بیایي. ته خو به نه یې مجبوره، تا به یو څه ښه ورسره کول، ته در ولاړ شه دا په نیمه بیه جناح یې. هلته خو د لر بر د افغانانو نارې وایي، وردلته نن یو پښتون ورور دی، دا خو په کلمه مې هم ورور دی، د غی مې هم ورور دی، پښتون دی. خو ته را ولاړ شه دلته په 100,000 روپۍ باندې دا سکوټر اخلې. شرم وکړه، لږ حیا وکړه. په 40,000 روپۍ دا سکوټر زما شو. کور یې ودان، الله د ستا عزت وکړي، الله د ستا قدر وکړي. پر ما باندې انسان وکړي، دا ستا احسان زه نه وېروم. دا 40,000 روپۍ واخه. کور ودان وروره زه غریب سړی یم، ولکه نور په وس کېږي. دا 50,000 روپۍ نور یې سره واخه، پر لار یې د خپلو بچیانو خرچه کړه. الله دې عزت وکړه، الله دې خوشحاله لري، بس الله دې کامیاب لري. وروره د مړ څه کوي غلطي شوې، وروره موږ معافي وکړه. زموږ وس هم ورور یې، بیا مې هم ورور یې. موږ مجبوره یو، ولکه خوله ځله پورته کوئ، ستی لپاره اواز پورته کړو. یا بس موږ د عوامو ډېر خوشحاله یو، بس څه به کوي، حکومت موږ څه واخیست، اوس موږ څه وکړو؟ بس الله مې په خیر ورسوه، الله بس موږ ته بددعاوې ډېرې کوې. ولې نه، ولې نه، بددعا چې راته ونه کړې وروره. یا وروره بس دعا کوئ. مه کوه شراب وروره، دا زموږ تی پښتانه وروره دي، نن دوی مجبوره دي. دا مجبوري سبا پر موږ تی باندې هم راځي. ته نن د ده د مجبورۍ څخه ناجایزه پیدا اخلي، په یوه لاس مخ مینځې. دا مه کوه، د الله بنده، الله خو دې ویني یاره، که د انسانان نه ویني. یاره 40,000 روپۍ سکوټر دی، ته په 100,000 روپۍ جناح نه شوم په خیر. خندا داسې پام کوه یاره، مه کوه، خدای ته وګوره یاره. دا په بدوا راته وکړي، د الله بنده دواړې به هم خراب شي یاره. ځه اوس راځه، دا سکوټر به بوځو.